هغه ژوند چې هر ورځ یې له کړاوونو ډکه ده. 80 کلنه لیلا یوازې 2 لوڼې لري چې دواړه له پیدایښت راهیسې شلې دي. د اولادونو درد یوې خوا، بېوزلي له بلې خوا او اوس د ژمي سړه هوا د دغه کورنۍ ژوند سخت کړی دی. نی مواد سوختندنیه، نی یک مواد دیگه یکی ما دمش نه د سون توکي لرو نه د خوړو لپاره څه لرو چې دوی ته یې ورکړو. تر سهاره له سړې هوا لړزېږي. سهاري 2 بجې راوړو، سوځوو یې، خو بیا هم نه ګرمېږو. که په ژمي کې راسره مرسته ونه شي، له سړو مړه کېږو. هېڅوک نشته چې راسره مرسته وکړي. د بېوزلۍ له امله دغه کورنۍ د غور مرکز فیروزکو ښار ته راکډه شوې. هغوی اوس دلته په یوه دوکان کې ژوند کوي. 65 کلن فیض محمد چې د دغو نجونو پلار دی وایي څوک ورته کار نه ورکوي. سرگرم میرم به تی بازار، به سر فلکه میرم، مر به هیچ کس به سر فلکه نمیبره. بازار مرکز ته ځم، هیڅوک مې کار ته نه بیایي. بیرته راځم، له دوی سره کینم، تږی او کله وږی کله بل. اوس خو ژمی هم سخت شوی دی، ډېرې ستونزې دي. حالی که بسیار سردم بیشیده و خدا همتا با مشکلاتی هم اینجا سختم که میلیار با کجا ببرم. غور د افغانستان له مرکزی ولایتونو څخه دی چې د لارو خرابوالي له امله لاسرسی تر نورو ولایتونو ورته سخت دی. ملګرو ملتونو هم ویلي چې روان ژمي کې شاوخوا 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې ګڼ شمېر یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.